یو وړه دعا په حدیث کې راغلی ده چې د تشهد نه وروستو او د سلام ګرځولو نه مخکې څوک ووایي نو ټول ګناهونه د ژوند کې الله پاک معاف کوي. او دا حدیث په صحیح سند سره امام نسائی نقل کړی دی. دخل رسول الله صلی الله علیه وسلم المسجد، یو ځل رسول الله صلی الله جومات ته داخل شو، فاذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد. دی جومات کې یو سړی ناست و چې نبي اسلام ورغلی نور مونځ یې پوره کړی دی او صرف تشهد وایي، او د تشهد نه وروسته دا کلمات او دا دعا وویله چې اللهم اني اسألك یا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم. صرف دا کلمات یې وویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل قد غفر له ثلاثا، درې ځل نبي صلی الله علیه وسلم ویل دته الله بخښنه وکړله، دته بخښنه وشوله، دته بخښنه وشوله. نو دا کلمات دي او دغه دعا ده په اخره قاعده کې د تشهد نه وروسته د سلام ګرځولو نه مخکې چې څوک وایي الله پاک پرې د ټول ژوند ګناهونه معاف کوي. او درې ځل نبي صلی الله علیه وسلم هغه سړي په باره کې دا خبره وکړه چې دته الله بخښنه وکړله، دا معاف شو، دا معاف شو، دا معاف